په ټوت پیسټ کولو سره یا په دنداسه لګولو سره یا په سرخی لګولو سره زنانه چې کوم سرخی لګي که د هغې خوند خولې ته تېرېږي او خامخا هغه کله کله ژبه پرې راشي د هغې هغه اثرات دننه لاړ شي نو د درېو واړو څیزونو سره بیا روژه مکروه کېږي ټوت پیسټ لګولو سره دنداسې لګولو سره او سرخی لګولو سره چې هغه دننه د هغې هغه اثرات لاړ شي په دې سره روژه مکروه کېږي البته مسواک کولو سره روژه نه مکروه کېږي ځکه چې یو خو مسواک کې داسې خوند نشته او دویم نمبر مسواک کول د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په رمضان المبارک او غیر رمضان المبارک دواړو کې ثابت دی خو په رمضان المبارک کې ضرور مسواک کوئ بعضې خلک وایي چې په مسواک کولو سره روژه ماتیږي نو ګوره روژه نه ماتیږي او بعضې خلک دا وایي چې یاره د الله جل شانه ته د روژهدار د خولې هغه بوی چې کوم دی هغه محبوب دی دې کې هېڅ شک نشته الله جل شانه ته د روژهدار د خولې هغه د روجې بوی محبوب دی هغه د خولې بدبو ورته نه ده محبوبه کله کله چې کوم دی خوله نی پاکه شوې خوله نی پاکه شوې مسواک نی کړی شوې ټوت پیسټ نی کړی شوې او د خولې نه بوی ځي نو ګوره دا الله جل شانه ته ناپوخه دی نو لہذا پر رمضان المبارک کې مسواک کول بالکل پکار دی او په دې سره روژه باندې څه فرق نه راځي روژه ورسره نه مکروه کېږي په رمضان المبارک کې د مسواک اهتمام لازمي وکړئ